د ودونو په حواله باندې ناظر صاحبې هغې خبرې وکړې د دودونو په حواله باندې ډېرې ښکلې خبرې وشوې او ډېرې خوندورې وې او پکې منځ کې ستاسو خبره چې د هغوی هغه د خندا انداز هغه شایستګي شفقت آمیز رویه نو دا بالکل ستاسو خبرې ټول دا د زموږ چې کوم د پښتنو ژوند دی د هغه یاته او د دې سره سره د ودونو چې کوم دودونو لکه اوس دوی چې کله هغه د کټ خبره کوله دا ما په چارسده کې یو ځای په واده کې لیدلی وه دا زمونږ بالکل دا زمونږ د روایاتو یو برخه ده هغه هلک یې راوستو کېنولو او بس بیا یې په دې کټ باندې اوچت کړو او هلک به لاړې په هوا ما به لاړو دا خو اوس هم دا شته دا اوس ما 2-3 کاله وړاندې 4 کاله وړاندې کتلو بیا به راغې کې به ناستو او بیا چې کوم نور دودونه دي لکه دغه کې اردو کې دود پلایي ورته وایي طرف ته ګوټ ورته وایي که نه خیبر خو خیر زمونږ تاسو ته دا وایم چې واده د رسمونو کې هم هغه شامل دی خو دا ګوټ چې دی نو کله چې هغه کویدن کوي که نه او د جینۍ کور ته جینۍ کور چې کله هغوی ته د پی ورکوي که نه پیش کوي نو د هغې په جواب کې هغوی هلته کې هغوی ته پیسې ایږدي نو هغه د ډاکټر صاحب هغه خبره چې هغوی سره یو قسم ده چې دی نو مالی امداد هم کیږي په عزت په دایره کې مطلب هغه یو خوشحالۍ سره هغه خو هغه پیغلې جنکۍ چې کومې دا خو اکثر هغه جوړوي که نه دا خیر دا یو منظم انداز کې دا وي داسې یعنې رواج ځکه ښکلی پیشکۍ یې جنکۍ خو لکه دا د مخکې نه ټاکلی شوي یو دستور وي دا بیا ښکلی په دې دی چې هغه یو خوږ ګوټ دی که نه خوږې پی دی هغه کې بادام او هر څه دوی اچولي او خواږه چې کوم دي هغه ښکاره خبره ده چې د انسانانو په منځ کې بیا مینه راولي خو دې کې یو بل دستور ذکر به زه کوم چې او نه شو هغه دوه دستوره داسې زما ذهن کې هغه وخت سره چې هما صاحب کله محترم د خپل گفتگو جاري ساتله هغې کې یو جوړه چې د ناوې جوړه به کېده دا مونږ ته را رسېدلې چې کومې خبرې دي زما خیال دی دا هم اوس نشته هغه به څونه ورځې مخکې هفته 2 هفتې مخکې به د جینۍ دپاره د واده چې کومه جوړه وه نو هغه به د خاندان مشرانې به راټولې شوې او هغه به د هغې د کټ کولو رسم او د هغې هره لمحه به هغه ټول کور هغه 2 خاندانونو انجوی کوله نو به داسې یو ماحول و چې بس ډېر به پکې امن او سکون او خوشحالي شانتي چې ورته وایي نو دغه یو ماحول به جوړو دغه نه علاوه بیا یو بل هغه هم زما خیال دی چې دغه رسم هم وایي چې ختمېدو باندې یا ختم شو هغه اوربل چې ورته وایي که نه د جنکۍ د واده په شپه چې به د نکریزو سره هلک به یې راوسته شاید داسې څه رسم و ده او هغه به بیا د جینۍ ملګرې به وي او هغوی به ورسره ناستې وي او ګیر چاپېره به هغه د کور خلک وو او دی به هغه خپلو زنانو سره راننوته په ده باندې به بنارس یا داسې څه د کارمار کپړې د صادر دوپټه اچولې وه او بیا به یې د جینۍ نه په پرده کې یعنې ډېر په یو احترام سره د ویښتو یو لږه شانته حصه کټ کوله چې شاید هغې ته اوربل وته پیکي سره زموږ طرف ته بیا چې کوم د ژوب او د کوټې چې کوم د زموږ ټول بیلټ دی هلته بیا دغه وي د معنا چې په کومه ورځ باندې واده وي د هغې ورځ وړاندې د واده په شپه باندې هغه ته بیا زموږ خلک ټیکری وایي ټیکری معنا دلته پړونی ورته وایي صادر ورته وایي هلته زموږ طرف ته ټیکری وایي هغه بیا څه کوي د ناوې ټیکری جوړ کړي شین کلر کې بنارسي دغه کې وي کیمخیاب او د دې دغه بیا په هغه باندې دغه ولګي که تاسو کتلی وي هغه دلته چې هغه د ناوې والا هغه راځوړند وي مانې نوم یې هېر شو زموږ طرف ته سینګار پټی شاید ورته وایي داسې یو دغه ورته وایي هغه ورباندې وګنډي هغه هم ښځې یو ځای شي هغه وګنډي بیا په ماښام باندې بیا دا ټول لاړ شي هغه ټیکری اوسي میټایي وي هغه هم بیا پوره یو د جنګ یو دوره یو شکل وي چې معنا موټر او ګاډي خپله پیسې وي ورشي هلته د جینۍ د پلار کره دا وروړي او مشرانې ښځې هلته ورکړي او جینۍ ته ورته سر کړي هلته چای مای اوس کیسې میټایي وخوري بیا راځي خو دا یو بل یو غلط دود دی چې هغه خلک ډزې ټکونه پکې کوي نه خیر دغه خو پکې او بل نسیم صاحب دا ده چې لکه دا خو زمونږ هغه معاشرتي کورني خانداني هغه څه ختم شو کوم څه روایات څه رسمونه څه ژوندي دي لا اوس هم تر اوس دې دمه هم شته
خو کله چې مونږ دا خپل کلتور بهر په عالمي پلیټ فارم باندې پیش کوو نو بیا مونږ غټه غټه خبره خپل د کلتور راخلو یعنی دغه سیز دغه روایات خو به مونږ هم په خپل چې کوم زمونږ واده ښادۍ دي غم دي هغې کې جمدي ساتلی شو خو په عالمي پلیټ فارم باندې مونږ خو د هغې ښودنه نه شو کولی که نه نو هغه مونږ چې کوم زمونږ لکه تاسو وګورئ زمونږ اتڼ شو یا دا